السلام علیکم ګرانو مینوالو، ستاسو ورور ستاسو ملګری سرتاج محمد سرتاج یم. امید لرم چې روغ جوړ به او د صحت په جامه کې به ملګرو د پښتونخوا ټي وي د طرف نه مونږ ستاسو سره مخ یو او انور خیال بونیری صاحب را سره موجود دی. د دنه مرکه اخلو ښه شعرونه به ته ریکارډ کوو، ویې ګورئ او خوند ترې نه واخلئ. په دې شعر باندې زه انور خیال بونیری صاحب ته په خیرالی وایم چې نامه را باندې بده لګي، چې نامه را باندې بده لګي، دومره غربت را باندې زور کوي. او ګوره چې یار هم اوس یار نه پیژني، ګوره چې یار هم اوس یار نه پیژني، نه دا مازغه مې ورته اور کوي. انور خیال به یې ته په پروګرام کې په خیرالی وایم. ډېر زیاته مننه سرتاج محمد سرتاج صاحب، ستاسو د مینوش صاحب دغه مېلمنو ډېر زیاته شکریه ادا کوو چې موږ تر دې دمه اوري برداشت کوي. مو ډېر زیاته شکریه ستاسو هم ادا کوو. او دغه څو شعرونه چې مینوش صاحب چې ښه چا رضا نه کړو جهان له پخپو پرېوتمه، ښه چا رضا نه کړو جهان له پخپو پرېوتمه، نو خود غرضه شوم جانان له پخپو پرېوتمه. او چې کله لاس مات شي متل دی چې راځي غاړې له، چې کله لاس مات شي متل دی چې راځي غاړې له، زه چې مات شوم نو ځان له پخپو پرېوتمه. ډېره مننه. او چې کله لاس مات شي متل دی چې راځي غاړې ته، زه چې مات شوم نو ځان له پخپو پرېوتمه. او خان خو ظالم دی یو دهقان خپلو بچو ته ویل، خان خو ظالم دی یو دهقان خپلو بچو ته ویل، ښه کې را نه کړو که نن خان له پخپو پرېوتمه. او په ژوند باور نشته بخښنه او معافي غواړمه، په ژوند باور نشته بخښنه او معافي غواړمه، نن خپلې مور له بابا جان له پخپو پرېوتمه. او مننه. او چې پوره نه شو انور خیال نو مجبوره شومه، چې پوره نه شو انور خیال نو مجبوره شومه، زړه کې دفن مې کړو ارمان له پخپو پرېوتمه. ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره مهرباني. او دغه څو شعرونه مې نوش ستاسو په فرمایش باندې چې زه ستړی وم ستړی انتظار جړېدم، زه ستړی وم ستړی انتظار جړېدم، او چې ستا نه بېلېدم په ټوله لاره جړېدم. او چې تا په پېښور کې د اشنا سترګې ناشنا کړي، نو خود به د بونیره پورې یاره جړېدم. کې د اشنا سترګې ناشنا کړي، نو خود به د بونیره پورې یاره جړېدم. او چې تا د بل وطن اراده وکړه رانه لاړې، چې تا د بل وطن اراده وکړه رانه لاړې، سلګو کې تا پسې بېواره جړېدمه. او مننه. او انوره د چا غم را باندې سمې لوبې وکړې، انوره د چا غم را باندې سمې لوبې وکړې، په لاس کې مې نیولې نن خنداره جړېدم. ډېر ښه دی. انور خیال به یې نور را سره هم څه شریک کړی. مهرباني. او ښه دغه زوړ غزل چې دغه زوړ غزل څو شعرونه چې زما زړه وران دی نور په دې کلي کې وران څه دي، روماني غزل دی چې زما زړه وران دی نور په دې کلي کې وران څه دي، په ځان خفه یم یاره نور مې د خفقان څه دي. او زه چې غرور کې یم مستی کې یم وجه دا ده ما سره ته یې خو چې تا سره قربان څه دي. ډېر ښه دی. مننه. تا سره قربان څه دي. مننه. او زه چې غرور کې یم مستی کې یم وجه دا ده ما سره ته یې خو چې تا سره قربان څه دي. او مونږ خو مینه کوو مینه ویشو دا مو کار دی، مونږ خو مینه کوو مینه ویشو دا مو کار دی. او مونږ شاعرانو سره نور په دې جهان څه دي. مننه، مننه، ډېره مننه. او مینوش صاحب شعر دی چې دا جنازې دي که ډولۍ دي څومره ډېرې ښکاري، دا جنازې دي که ډولۍ دي څومره ډېرې ښکاري، ته ور نږدې شه چې په دې لورې روان څه دي. ډېر ښه. مننه. او دا ته چې مست چې دا زما سر له دعا کوه ښه، دا ته چې مست چې دا زما سر له دعا کوه ښه، زما خو ځان یاره تا سره د ځان څه دي. او مونږ چې دغسې بېوجې انسانان قتلوو، مونږ چې دغسې بېوجې انسانان قتلوو، زمونږ مذهب څه دی په مونږ کې د ایمان څه دي. مننه، ډېره مننه، مننه. او مونږ چې دغسې بېوجې انسانان قتلوو، زمونږ مذهب څه دی په مونږ کې د ایمان څه دي. او نوره یاره زه خې چاته سره ټیټي نه کوم، انوره یاره زه خې چاته سره ټیټي نه کوم، زه د الفت په نشه مست یم د خان څه دي. ډېره مطلب یو وایه. مننه، ډېره مننه. او نوره یاره
زه خو چاته سر ټیټي نه کوم، زه د الفت په نشه مست یم د خان سي. ډېره مننه، ډېره مهرباني. المهم دی موږ لا ډېر لرې نه راغلي دي، نو غواړو چې هغه موږ سره یا یو شعر یا یو ټپه خامخا شریک پوره کلام را سره شریک ډېره وښي. دا یو ټپه ده، وي زما په مخ د شونډې مګ ده، زما په مخ د شونډې مګ ده، وي زما په مخ د شونډې مګ ده، عادت مې نه دی ټول بدن مې لړزوینه. ډېره ښه ده، ډېر زه به کوم ټپه وګده دومره وخت غلی دی ته بس کار یې